هر هغه څوک چې غواړي لندن ته لاړ شي او د لندن قانوني ویزه ترلاسه کړي نو دغه ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو لندن یو تازه اعلامیه خپره کړې ده. تازه اعلامیه کې ویل شوي دي چې لندن به د 2024 لپاره کاري ویزو هغه لړۍ کچه به زیاتوي. نو هر هغه څوک چې یو مهارت ولري، نو ایکسپیرینس ولري په یو خاص بخش، یعنی یو مهارت ولري په یو بخش کې، نو هغوی کولی شي چې دغه ویزو ته اپلای وکړي. نو دا کاري ویزې دي. نو کاري ویزو نه مطلب دا دی چې دلته هغه سواد ته یا دلته آیلتس او ټوفل او اسنادونو ته دې شیانو ته ضرورت نه وي. دلته یوازې ستاسو مهارت مهمه ده. مهارت فرض مثال کم څوک ساختماني کارونو کې مهارت لري، کم څوک نجاري بخش کې مهارت لري، کم څوک اشپزي بخش کې مهارت لري، کم څوک ډرایوري بخش کې مهارت لري. نو دینه مقصد دا دی. نو دا خلک کولی شي چې نو دغه ویزو لپاره اپلای وکړي. نو د دې ویب سایټ به په 2024 کې اعلانیږي ان شاء الله. تاسو سره به قدم به قدم مکمل معلومات زه تاسو سره شریکوم. نو په دغه ویزو باندې تاسو کولی شئ چې تاسو د لندن ویزه تاسو واخلئ. نو او بل مهمه خبره دا نشر کړې ده چې هر هغه څوک چې په د تحصیلي ویزه باندې لندن ته تللی اوسي نو هغوی نشي کولی چې خپل فامیل هغوی دعوت کړي. او بل دې نه وروسته دغه صحي ویزې چې کوم یو دي لندن هغه لغوه کوي، یعنی په صحي ویزو باندې څوک لندن ته نشي تللی. نو اوس راځو یوازې دې باندې موږ خبره کوو چې دا د کاري ویزې. نو که د کاري ویزو لپاره کم شیان ضروري دي، چې ورته ضرورت ده، کم ډاکومنټ ورته ضروري دي. نو په دې کې یو ستاسو سی وي ضروره ده چې تاسو سی وي تاسو ولرئ، بل تاسو پاسپورت تاسو ولرئ او ایکسپیرینس باید تاسو ولرئ. نو دغه درې ډاکومنټ ورته ضروری دي. نو کله چې تاسو ورته اپلای کوئ دغه ویب سایټ اعلانیږي ان شاء الله. هغه ویب سایټ هم زه تاسو سره شریکوم، هغه اپلای طریقه هم زه تاسو سره شریکوم. نو تاسو بیا کولی شئ چې دغه ویزو ته تاسو اپلای وکړئ او خو چې پروفیشنل ډول باندې تاسو اپلای وکړئ. نو اکثر خلک دي چې اکثر د کاناډا ته هم د کاري ویزو لپاره اپلای کوي. نو هغوی بعض اشتباهات کوي چې دغه ډاکومنټ ورسره یا موجودي نه وي یا په سم ډول ورته اپلای ونه کوي. چې هر کله اپلای کوئ ډېر منظم ډول باندې تاسو ورته اپلای کوئ، ان شاء الله سلو کې تاسو کولی شئ چې ویزه ترلاسه کړئ.